د خیبر دره خو لار د تلو راتلو ده. په کابل او پېښور کې افغان یو دی. نن بیا ستاسو له غوښتنې سره سم له یو مشهوره شعره سره په تاسو ته حاضر یم. ستاسو دا غوښتنه ده، ډېرو خلکو له ما پوښتنې کړي دي چې دا شعر د چا دی. نو هغو ته خو په هغه د دوی د وټساپ له لارې یا د میسنجر له لارې خپل جواب ورکړی دی. پرون هم یو چا پوښتنه راځه کړې وه، نو ما ورلاسه داسې ویډیو شکل ورکړه چې هر څوک ورباندې خبر سي. قدرمنو، دا شعر چې ما څرنګه په سر کې درته وویلی، دا شعر غلط العام سوی دی په ادبي اصطلاح. یعنی دا چې څنګه ویل کیږي د شاعر له خولې چې لیکل سوی دی هغه داسې دی نه. د شاعر اصل شعر چې دی هغه داسې دی، وایي د کابل دره خو لار د تلو راتلو ده، په سرحد او په کابل کې افغان یو دی. نو بیا د خلکو خولو ته لوېدلی دی، بیا نو په کابل او پېښور کې افغان یو دی. نو زما یو دوست ما ته وایي په دې باندې د شعر اصل خاوند یا شاعر خبر سوی و، خو خوا یې نه وه بده کړې، بس هغسې یې پرېښی و. نو څه به وکړي چې شاعر خوا بده کړي هم، زما بیا دا جواب دی. په بهرحال په ادبي نظر باندې یا په ادب کې د دې ګنجایش نشته. اصل شعر چې دی هغه اصل وي. اصل شعر مې درته وویلی، دا چې دی غلط سوی دی. هر رنګه چې د شاعر خاموشي د دې دا مطلب نه وي چې هغه شعر اصل شعر هغه رنګه دی. په بهرحال تورې دونې فرق نه لري، هغه مفهوم یې ښایسته دی. په کابل او پېښور کې افغان یو دی، په سرحد او په کابل کې افغان یو دی. بس داسې لږ تورې سره بدل کړي دي. خو زه به تاسو سره ګرد غزل شریکه کړم، بیا به په پای کې شاعر در وښیم چې شاعر یې څوک دی. تاسې واورئ، غزل ټوله واورئ. ستا د مخه مې ساتلی جانان یو دی، په ګوګل کې مې ساتلی ارمان یو دی. که مې سترګې کړي ژړا یا زړه لړزان کړه، د دې دواړو په سینه کې داستان یو دی. چې بلبل کوي ناله او ګل خندان دی، عاقبت د دواړو حال په خزان یو دی. چې په یار پسې په سرو سترګو ژړا کړه، دا ژړا او په شکال کې باران یو دی. که امیر په ګېډه موړ فقیر ګدا کړه، په لحد که د دې دواړو سامان یو دی. څوک په خپلو پښو منزل ته ورسیږي، څوک په لاره اواره شي، پاسبان یو دی. او پر مخ وایي څوک لاهو کړي په دریاب د معصیت کښې، څوک راوځي ترې په تیښته شیطان یو دی. چاته ورکړي د خپل باغ غونچه د ګلو، څوک راستون په تشه لار کړي باغبان یو دی. که ژړا کړم د فراق یا غم د وصل، په زړګي باندې مې بار د خفګان یو دی. د خیبر دره خو لار د تلو راتلو ده، په سرحد او په کابل کې افغان یو دی. تورې سترګې د اشنا چې نه وینمه، په صدیق نن ګلستان او زندان یو دی. قدرمنو، همیش صاحب لیکلي دي چې په 1963 کې د پېښور ښار په نمکمنډۍ نومي ځای کې یو طرحي مشاعره سوې وه، او دا شعر هلته میاں غلام صدیق ویلی و. او هغه طرحي مصره داسې وله چې اباسین امو تر کوټې دغه واړه افغان یو دی. بیا وایي چې د ده په چاپ کتاب 1941 اواز کې دا شعر بیا نه و. نو دی وایي کیدای چې د هغه وخت حالات داسې وو چې د دا شعر ځینې ایستلی وي. نو غرض مې دا دی چې دا مشهوره شعر د میاں غلام صدیق دی چې د 1943 کال باندې ده ویلی و. څه وخت یې جوړ کړی دی. نو ښکاره خبره ده د دغو شپو کې به یو طرحي مشاعره وي. غرض دا غلام صدیق زموږ مشهوره شاعر دی د نوشار، او په پښتو ادب کې ښه لوی نوم لري. د ده شعرونه چې دي هغه مشهوره هم دي. خو بهرحال دغه شعر چې دی هغه د همیش خلیل صاحب خبره ده، وایي د پښتو شعري ادب چې وي نو بس دغه یوه شعر دی دومره ژوندی ساتلی دی تر څو پورې پښتو ادب کې دا شعر و شاعري ذکر و. د میاں غلام صدیق دغه یو شعر به دی همیشه ژوندی ساتي.